او د خاوند ذمہ داری دا ده چې هغه به ښځه چې دومره لویه محسنه ده ستا دومره لویه محسنه ده نو هغې ته د چا په مخ کې د هغې بېعزتي کول لکه مثال نن سبا خدا شی دی چې په کور کې یو سړی خپل روب اچوي خپل ځان خلکو ته ښایي نو د هغه ټول نه اول دا چې هغه خپله بدماشي په خپله ښځه باندې ښکاره کړي ځکه کور خلکو ته به روح ښکاره کوي او کور خلکو ته په دې باندې ځان ښایي چې مثال ما خپله ښځه څنګه نیغه ساتلې ده نو یاد ساتئ ګورئ د هر انسان یو عزت نفس وي یو عزت وي یو احترام وي د هر نفس ښځه هم یو نفس لري او د هغې داسې رسوایي کول د خلکو په مخ کې شریعت د دې اجازت نه ورکوي یاد ساتئ ښځې له داسې طعنې ورکول ښځه د خلکو په مخ کې د ورونو په مخ کې د رشته دارانو په مخ کې بېعزته کول بعضې خلک خو پیسه چې کومه ده هغه ځان دپاره یو هتیار ګرځوي د ښځې خلاف مثال که ښځې نه یو غلطي وشوه یو کمزوري وشوه نو دا به په ورکړه کې تنګي شروع کړي ځکه پیسې ستا لاس کې دي مال ستا لاس کې دی نو اوس راشه زه به د پیسو په ذریعې سره ښځې ته تکلیف ورکړم نو بیا ښځه د 20 روپۍ د غوښتلو لپاره به ستا په خپو باندې پرېوځي سوالونه به کوي څه پته لګي دا پیسه خو کېدای شي تاله د ښځې د وجې نه خدای درکړي وي دا پیسې د دې بچو د وجې نه خدای تاله درکړي وي لکه ډېر خلک وي تاسو تجربه کوئ چې د واده نه مخکې د هغې په جیب کې روپۍ نه وي داسې خاص د هغې چې کومه دی داسې حالات برابر نه وي لیکن چې واده وکړي او الله ورله بچي ورکړي نو الله رب العزت په مال کې برکت هم راولي نو دا پیسه او دا کم کاروبار دا ټول د دې ښځې د وجې نه تا ته میلاویږي نو بیا ولې ښځه باندې ته تکلیف تیری په پیسو ورکول بعضې خلکو خو دا ښځې په کور کې د مور او پلار دومره محتاجه ګرځولي وي چې مثال په طور ښځه هغه د خواښې د اجازت نه بغیر د فریج هغه دروازه هم نشي راکولاولی اوس دغه ښځه ده چې کله ته رشتې له ورځي نو شپږ شلې جرګې کې وربسي په جرګو باندې راولي په سوال زاریګانو باندې په سفارشونو باندې لیکن دغه ښځه چې راشي کور ته نو بیا دغه کور د هغې دپاره یو قیدخانه شي بې ظلم او زیاتې شروع شي نو کومه خواښې چې د پردۍ لور خور سره ظلم کوي د نینګور سره نو ته خپله سوچ وکړه چې ستا لور سره هلته څوک ظلم کوي نو ته به برداشت کړې دا هم د چا لور خور ده که بعضې خلک د بې اولادۍ طعنه ورکوي ښځې له چې خواښې نینګور ته وایي چې یاره مثال ته بچي نه راوړې بعضې والا چې کومه دی صرف د لوریانو طعنه ورکوي چې ته لوریانې ولې راوړې اوس دا بچي که د دې په طاقت کې وې نو اوسه پورې به یوې ښځې چېرته جینۍ راوړی وې بیا خو سره دا جینکۍ پیدا کېدلی نه په دې معاشره کې که لور یا زوی راوړل دا د ښځې په اختیار کې بعضې خاوندان خو دومره سنګدله وي چې هغه ورته وایي که دې ځله دې لور راوړه بس بیا کور کې کښېنه مه راځه مونږ کره ته به حق حیران شې چې یار دا کلمه ویونکی مسلمان دی دم کلمه ویلې ده دم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زندگی مطالعه کړې ده د پیغمبر ټولې لوریانې شوي دي بچي ټول وړوکوالي کې وفات شوي دي پیغمبر د لوریانو څومره خیال یې ساتلی دی څومره په عزت او احترام سره یې راغټې کړي دي څومره تربیت یې وله کړی دی ته سوچا کوه چې زما د پیغمبر تشې لوریانې وي بچي نو بچي به وړوکوالي کې مړه کېدل نو پیغمبر یو ښځې له طعنه ورکړې ده طعنه یې ورکړې ده چې مثال لوریانې ولې راوړي